ایرانی پولساتو ځواکونو په نیمروز کې 4 افغان ځوانان وژلي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په نیمروز کې سیمهییزې سرچینې وایي چې له افغانستان سره د دغه هیواد په پوله کې د ایراني پولساتو ځواکونو په ډزو کې 4 افغان ځوانان چې غوښتل یې ایران ته داخل شي وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. سرچینو هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه د شنبې په شپه د چنګاښ په 10مه نیټه د نیمروز ولایت په پولو کې رامنځته شوې ده. دا په روانه میاشت کې د ایراني پولساتو له خوا پر افغان کډوالو د ډزو کولو دویمه پیښه ده. د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې هم د ایراني پولساتو ځواکونو په افغان مهاجرونو د ډزو په پایله کې 3 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې تیر کال د دغه هیواد د پولساتو ځواکونو د دغو دواړو هیوادونو په پولو کې پر افغان کډوالو د ډزو له امله 11 افغانان وژل شوي وو. سره له دې چې له ایران څخه افغان کډوال راشړل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنۍ سره هر ورځ په سلګونه ځوانان د فقر، بیکارۍ او امنیتي ننګونو له امله په ناقانونه توګه هیواد پرېږدي او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته ځي. تاسو د ایران له خوا پر افغان ځوانانو د دغه برید په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ شریک کړئ او د داسې تازه مطالبو او خبرونو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. لا ملتیا ومننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې